السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم. په دې لیکچر روغ اوسئ. د جاواسکرپټ د کلاس یو 50مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو const variable with array and objects باندې خبرې کوو. const variable باندې موږ مخکې خبره کړې وه چې دا موږ څه لپاره استعمالوو. خو دلته به موږ دا ګورو چې د array سره دا څنګه استعمالیږي او د object سره دا څنګه استعمالیږي. نو زه دغه هر څه عملاً ګورو او همالته پرې پریکټس کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم. دلته ما سره د HTML بیسیک کوډ دی. د هغې نه علاوه موږ سره د جاواسکرپټ ټیګ دی چې په دې کې به موږ خپل د جاواسکرپټ کوډ کوو. نو زه راځم د هر څه نه وړاندې موږ سر کې ویلي وو چې کله موږ یو ویریبل اخلو نو د هغه لپاره موږ دریو شیانو کار اخیستلی چې یو موږ سره let دی او یو موږ سره ویر دی او بل موږ سره const دی. د let او د ویر چې کوم ویلیوز دي هغه موږ سره چینجبل دي، یعنې هغه موږ کولی شو بدل کړو. خو چې کله غواړو موږ داسې یو ویریبل واخلو چې د هغه کوم ویلیو چې دی هغه باید بدل نه کړی شي، نو د هغه لپاره موږ const اخلو. څنګه مثال کې راشم const ولیکم او ورته وایم چې د a په نوم باندې ما سره دغه ویریبل دی او په دې کې زه احمد سټور کوم. کله چې زه راشم دلته او کنسول ته دغه د ا چې کوم ویلیو د هغه د پرنټ کړم، راشم دلته ډیډور باندې کلیک کړم، رائټ کلیک انسپیکټ ته راشم او بیا انسپیکټ کې دننه راشو کنسول ته. تاسو ګورئ موږ سره احمد پرنټ شو. اوس که چېرته زه دوباره راشم او ورته وایم چې یاره د دې ا کې چې کوم احمد دی هغه بدل کړه، کریم یې کړه او زه دا سیف کړم، راشم ته ریډوټ کلیک کړم، تاسو ګورئ دلته موږ سره یو ایرر راځي او دلته لیکل شوی چې assignment to constant variable. نو د دې مطلب دا دی چې موږ نشو کولی چې کوم ویریبل موږ const واخلو هغه ته چې کوم ویلیو دی هغه بدل کړو. دا خو د ساده ویریبل خبره وه چې دا اسانه ده، دا موږ مخکې ویلې. اوس راځو که چېرته موږ داسې یو ارې واخلو نو هغه سره به څه کېږي. نو زه راځم const لیکم او student په نوم باندې یو ارې اخلم او یا همداسې راځم names په نوم باندې یو ارې اخلم. په دې کې زه نومونه لیکم، مثال احمد لیکم، راځم دلته محمود لیکم، همدا ډول راځم کریم لیکم او دلته راځم جواد لیکم. اوس چې کله زه راشم او ورته وایم چې کنسول کې ما سره نیمز پرنټ کړه نو دلته به موږ سره د دې کې چې کوم ویلیوز دي هغه ټول به موږ سره دلته پرنټ شي. که چېرته زه اوس غواړم دې کې کوم ویلیو بدل کړم نو هغه زه په یوه طریقه کولی شم چې دلته راشم. دا طریقه هم ما تاسو ته مخکې کلاسونو کې ویلې، که تاسو هغه ویډیو نه وکتل تاسو هغه ویډیوګانې وګورئ. نو که چېرته زه غواړم دې کې د محمود په ځای بل ویلیو واچوم نو زه کولی شم نیمز ولیکم او بیا ورته وایم چې موږ سره محمود په کوم انډیکس باندې موجود دی. نو محمود موږ سره په 1 انډیکس دی. نو دلته راشو ورته وایو چې موږ سره په 1 انډیکس کوم ویلیو ده هغه بدل کا او نوی ویلیو ورته اچوم نبي. کله چې دا واچوم سیو یې کړم او راشم ریډوټ باندې کلیک کړم نو تاسې به دلته وګورئ چې موږ کوم محمود اخیستی او د هغه په ځای دلته موږ سره نبي راغلی. دا موږ کولی شو ارې کې ترسره کړو. خو که چېرته زه راشم مکمل همدغه ارې د سره ډیکلیر کړم او دې ته ویلیوز ورکړم نو دا به موږ سره ونی شي. که زه راشم دلته نیمز په نوم باندې ورته وایم چې موږ سره کوم ارې ده د دې ټول ویلیوز بدلول غواړم. لومړی کې موږ سره باید نبي راشي، دویم کې باید موږ سره یو نمبر راشي، دریم کې باید موږ سره رحمان راشي او څلورم کې موږ سره رحیم راشي. دا ما ولیکه. اوس چې کله زه راشم دا سیف کړم او دلته راشم ریډوټ باندې کلیک کړم نو تاسې ګورئ موږ ته همغه ایرر راغی چې کوم موږ سره ویریبل کې راغلی و، assignment to constant variable، یعنې موږ نشو کولی constant variable ته د سره ویلیوز ورکړو. نو د دې مطلب دا چې کله هم تاسې یو ارې اخلی هغه ارې کې چې کله تاسې غواړئ چې جدا جدا هر یو ویلیو بدل کړئ هغه تاسې کولی شئ. خو چې په یو ځل غواړئ هغه د هغه ارې ټول ویلیوز بدل کړئ هغه تاسې نشئ کولی. د const کوم ټایپ چې دی موږ سره د ویریبل د هغه له لارې تاسې نشئ کولی دا کار سرته ورسوئ. همدا ډول موږ سره objects هم دي. که چېرته زه همدغه objects راواخلم او دلته student په نوم دغه objects والم، زه ورته لیکم student mean او دلته راشم ورته ولیکم چې ما سره د student name راشي چې احمد دی او دلته دې راشي موږ سره f name یعنې father name چې هغه موږ سره کریم دی او آخره کې د موږ سره ایج راشي چې هغه موږ سره 18 دی. اوس که زه راشم او دغلته موږ سره چې کوم std ده یعنې student دی دا زه پرنټ کړم کنسول ته راشم نو تاسې ګورئ دلته موږ سره object راغی او په دې object چې کوم ویلیوز موږ اچولي هغه موږ سره دلته پرنټ شوی دی. نیم کې احمد دی، f name کې کریم دی او ایج کې موږ سره 28 دی. اوس موږ ارې غوندې دا هم کولی شو جدا جدا د دې ویلیوز بدل کړو. څنګه؟ که زه راشم ورته وایم چې موږ سره چې کوم
object د std په نوم باندې په دې کې چې کوم سره پراپرټي د ایج زه غواړم د دې چې کوم ویلیو د هغه بدل کړم او ستیج د زه غواړم د 50 کړم چې کله دا سیو کړم او راشم دلته ریلود کلیک کړم نو تاسو ګورئ هغه تلس 50 ته بدل شو همدا ډول کله راشم دلته ورته چې std کې موږ سره کوم نیم دی هغه زه بدلول غواړم اوس احمد دی غواړم نبی شي او زه دا سیو کړم راشم دلته ریلود باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ هغه هم موږ سره بدل شو نبی او 50 شو خو کچیرته موږ غواړو امدغه object د سر نه تر پایه پورې ټول بدل کړو دا بیا موږ سره نه کیږي کله راشم دلته ورته چې std په نوم سره کوم object دی د چې کوم ویلیوز دی هغه بدلول غواړم نیم کې زه اچول غواړم چې نبی راشي او اف نیم کې اچول غواړم چې جواد راشي او ایج کې اچول غواړم چې 30 راشي کله دا سیو کړم او راشم ریلود باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ بیا هم موږ سره همغه میسج راغی همغه ایرر میسج راغی چې assignment to constant variable یعنی دلته باید تاسو دوه خبرې زده کړئ چې کله تاسو array constant اخیسته وي هغه کې جدا جدا تاسو کولای شئ د ویلیوز بدل کړئ خو چې کله غواړئ په یو ځل ټول ویلیوز بدل کړئ هغه تاسو نشئ کولای همدا ډول که تاسو چیرته object اخیسته وي هغه هم تاسو کولای شئ جدا جدا د هر پراپرټي ویلیو بدل کړئ که چیرته غواړئ ټول په یو واري بدل کړئ نو هغه تاسو نشئ کولای ځکه هغه ته وی کیږي ریډیکلیریشن او هغه تاسو نشئ کولای چې const variable باندې ترسره کړئ نو دا موږ سره const variable with arrays and object په دې چې پر موضوع پوه شو اوسئ که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي څه وړاندیز وي تاسو کولای شئ مالا کمنټ پرېږدئ تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان